ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ او زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار میاننګي دی ریډ اینډ وایټ او که ته هر سهار سوې نو زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایوري ډے دې په کوڅه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ او هغه ډې په ما اختر وي زما یاره چې زما په سترګو ولګي ستا برایټ او که ته هر سهار سوې نه زه به یم رایټ هر یو ټرک ته د سامان په نظر ګورو دی راشن ته د ایمان په نظر ګورو چې یو ځای هم د راشن را نه خطا شي دی عمل ته د نقصان په نظر ګورو دا کولر راته د غېږې بچی ښکاري دې پنکې ته د جانان په نظر ګورو سواته کبونیر دی او کدیر ټول په مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی زمونږه ارادې د ترترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه زمونږه ارادې د ترترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه یو شی مې ير دی خو بهرحال زمونږ په جړاګانو خپه شوی ټول مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی او ځکه وران دی منګه په خیرنو سترګو خپل وطن ته وکتل ځکه د بونیر د سوات او دیر خلک راووتل نو ټول دی راوتلي که بوډا دی او که ځوان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی منګه په راشن کې دا شعر نه وایي بیا به تخته تازګي چرته تورچه 3 پاو چاینا جباده جی تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو سم شینچم لاچو چقو پیسو سشوا اسمان شینش داسې یو کار و چې یو کس ته خلک ډېر شي راغونډېدل چا تپوس وکړو تا ته د دنیا ولې راغونډېږي دا ولې وی چې خبرې کوم یاره شپېلې د خولې نه وځي سپایما خیال دی نه دی چې خبره کوم شپېلې خلک به راغونډ شي چا ورته ویل لکه داسې کار وکړه ډاکټر لاړ شه ستا په دې مرۍ کې څه ډیفیکټ دی کېدای شي علاج دې وکړي ډاکټر له تللی دی سلام علیکم چې خبرې کوم ډاکټر صاحب شپېلې وهمه دا اوس خپله خبره هم نشم کولی دقه دا مرض دی
ډاکټر صاحب باندې مې یو مرض و هغه به د یو طرف کوږ و دا د کلي نه ته د کوم ځای د کوم ځای نه راغلی لرې که نږدې اوس راځه کښېنه چې علاج دله وکړم سمله سړی سمله علاج یې وله وکړو راووتو 4-5 ورځې پس ملګری لاړ وی بھائی اوس څنګه یې هغه ورته لکه راشه دې خوا چې راغی وی څنګه به وی یاره وی چې کله ډاکټر صاحب لاړم نو یار ایک نه شد دو شد هغه خپلو دا را باندې پردی ولګېد د تور چه 3 پاو شین چه نیم پاو تور چه 3 پاو شین چه نیم پاو لاچی و چاقاو پیشو سی شو اسمان شین شو سم شین چم بازار ته رالم چې د دړې مړې ماتې دي زمونږ یو ناظم صاحب او تحصیل ناظم صاحب هغه د دړې ماتولې چې د نالۍ پکې ښکاره شي ټول یو به دوکانونو ته نوځي نو زه رالم یو کس ماته وی ته په ټي وي کې راځي او په یو شي کې راځي او بل شي کې راځي نو ته څه ووایه مای د چا دړې د چا بوډونه مات شو د ډېرو ډېرو دوکانونه مات شو دا په دې قوم باندې یو ډرون حمله ده د بازې هوټلونه مات شو ما په دړه باندې تاوان کړو هغه زمانه کومېټې ماته کړه ما په محنت سحر ماښام کړو هغه زمانه کومېټې ماته کړه د چا پیالې هم چې نکونه مات شو د چا دړې د چا بوډونه مات شو سړي په سترګو کې دا غټې غټې اوښکې رالې ما یې سړی راتاویږي ما یې ګړز ورکه دړوله یا ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ او پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ میں بس کرو را بس کا تا پہ ډیره مزدوری وکړه بس کرو را بس کا تا پہ ډیره مزدوری وکړه اوس بشي د خیره تم 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 اوس بشي د خیره دا روډونه ټول کولاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ او پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ که خیال یو کړی دا ماشومان په جړه به تاسو لیدلي تاسو خیر ماشومان نه خو ډېر ماشوم چې نه هغه داسې جړه کوي که خیال یو کړی د غوا دا بچوړې خپلې مور ته اواز کوي ما اردو کې ورته وایي ما هغه ورته وایي قربان داسې د میخې دا بچوړی دی خپلې مور ته اواز کوي ای مورې ای مورې لکه څه شوې که نه هغه ورته وایي دا یما داسې د بېزي دا بچوړی هم خپلې مور ته اواز کوي مورې مورې هغه ته وایي څه مورې څه هغه بل اواز وکړي د مور ورته وایي داسې د ګډې دا بچوړی هم د خپلې مور ته اواز کوي ابه یا ابه هغه ته وایي صبح دی ورته وایي ماله پی
هغه ته وایي زوی داسې په دې خرچې د یو لګوټیکار سړی وکړي او د ناوخته پورې خپل مالک ته په شا وګوري باندې یوه شوه که خیال یو کړی داسې ډېرې ژبې دي لکه کابل زموږ ملګري دلته کې اکثر دي پخواني خلک دي اکثر آواز هلکه وطنداره په خدای په قرآن چې دا چیکه دی خپله راسه مړه پرېږده و کلیوال راسه په ګاډۍ کې دې بوزم وایي د ګاډۍ څه شی دی وایي چمن له به دې بوزم دا چمن چې شی دی روار وایي دوړې موړې دې خراب ځای دی مړه پرېږده چمن بخت تا خندان به وطسندان به دندان بیش کنه بخت خواب آلوده را پالوده دندان بیش کنه سانو بیلیٹ را تو نالوے بابو غړنجې والیه سانو بیلیٹ را تو نالوے بابو غړنجې والیه مونږ تلو عمرې له کسان رالو ما سره په ټوخ کو جو شیر شو دنیا راغله چې پښتانه رالو زما زه چې کله عرب صاحب نه راووتم نو هغه هلک لیدلی وم د سلامپور و چې وی هغه دی هغه زما هغه هر څه ورته دغه کړي وو که نه چې وی زمونږ د مدیر صاحب ته سلام وکړه جماعه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کیف الحال یا اهل القبور هغه کس ماته اهل القبور مو وایي دا مړو ته وایي ما یې ښه ما زه خو دته نه یم هذا پاکستاني خلاص الشیخ صاحب جو زما په شان وچ لک تک تور او توپ یې اغوستی لکه په پیپ کې چې ولاړي که نه هغه په عربۍ شروع وکړه زما سره بیا ماتې نه وې ما ګاډی کچې ته کړو ونه شوه ما اړه صبر ونه کړو ما یا شیخ واحد کلام خلاص ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير شیخ اوس کته پروت دی رارتاو شوی دی هلکه ما دا به داسې چلو شو وی دی وچ دا دی څه وایي دا زه صاحب ما ستا دا عربي ده زموږ دا عربي ده بیا په لیفټ کې خپلې کمرې ته خطو که نه جي اوس ډېر شیخ خلک ولاړ دی پکې چې کمره غونته یو دنګ زنانه پکې وه هغې خبره کوله په اشارو زه پوه شوم وی کاش والله که ستاسو به دې کلام زه پوهېده زما به دې کلام تاسو پوهېده نه څونه به ښه وه یو ما خپل وړو ته مور ته ټولو ته اشاره وکړه هذا سم بکم عمي فهم لا يرجعون یو تا کسان وخندل مور مې ویې څه وی ما د دې ځې لطیفې هم راځي او کستمچور ګاډه خو تاسو به ډېر څه اورېدلي وی هسې ځان نشه کمه که نه کمه هسې ځان نشه کمه که نه کمه او ما ته مې توبه کمه که نه کمه چغې کم چې تا باندې مین یمه بابا چغې کم چې تا باندې مین یمه جوړه تماشه کمه که نه کمه او وایه جانانه چې دا شونډې مې سرې په دنداسه کمه که نه کمه او بس که ای ملنګه زه دې ولیدم بنده دروازه کمه که نه کمه چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی څوک د کمر لاندې او چا اور اغستی دی یو کس اغستی و بابا یا نوسي ته یې وی ډیته کا هغه وی څنګه وی دا کس چې داسې لاړه وی هغه ډیته کو که نه وی ته مې ډیته کا هغه چې ته په ریورس کې ولاړو چې خپل دا کړل جو ګاډی ښکته لاړ هغه نوسي هم خوښ شو بابا هم خوښ شو پکې نوسي ته یې وی دا څنګه چلل شو وی تا وی چې ډیته یې که نه جو بیا به خلک ټول کلي کې به خلکو به دې قارو وی ډیته یې کا جو هغه به تښتېده لکه ډیته یې کا که نه چې بیا بس یو شاعر یو شی جوړ کو
وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا او خلک چې وده شي بیا ډي ته کا A quick brown fox jumped right over the lazy dog. Okay, thank you very much for your dissection.